السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. روغ جوړ ملګرو، څنګه کولی شو چې په سکیچ کې داسې یو کاریال جوړ کړو، مطلب چې هغه پرته له انټرنیټ څخه کار نه کوي. نو راځو شروع کوو ویډیو. دلته مطلب لیکم، کاریال نوم مو ورکړئ چارج شي. ډېره اسانه طریقه یې ده. راځو لومړی ځل لینیر راخلم. ښه نو ملګرو، له اوس وروسته راځو دلته یو بله صفحه به جوړه کړو. بیا نو ملګرو دغسې دلته هم صفحې ته راځو، یوازې د دې لپاره چې معلوم شي چې موږ واوښتو که نه، څه کار پکې ترسره کوو. منځ ته راغلم. اوس نو راځو ملګرو، دغه صفحې دلته به دغه کمپوننټ جوړ کړئ. دا د نیټ بندوم، د وای فای په معلومات دا به جوړ کړئ. یو هم انټنټ، یو هم ډیالوګ، دلته به راسئ. لومړی د کنټرول بار هغه بلاک راواخلئ. هغه څخه وروسته کمپوننټ برکړه ښکته به لاړ شئ، دغه بلاک راواخلئ. یو بل ټایټل، میسیج او د لپاره بټن. دلته لیکم چې د انټرنیټ سره وصل شوم. وروسته دلته لیکم سمه. دا یو ډیالوګ کوم مصنوع له اوس څخه دغه او دا بلاک. اوس نو هېڅ کار هم نشته، دې ځای څخه وځو. ویډیو رنوم، کاریال رنوم، تر هغو پورې ویډیو رنوم. ښه نو ملګرو، راځو چې ګورو. تاسو ګورئ ما انټرنیټ سره نه یم مثلا داسې یو دغې ماته راواخیستو. موږ هغې صفحې ته نسو اوښتلی، بلې صفحې ته. که چېرې زه تاسو ګورئ ډاټا خلاصه کړم، نو تاسو اوس ورته ګورئ. دا د انټرنیټ سره وصل شوم. سم دا د موږ هغې صفحې ته واړولو.
دغه ده اوس بیا ډاټا بندوم. اوس ګورئ دا بیا میسج راوړل. پرته له انټرنیټ څخه به نشئ ننوتلی. نو تر نورو بیا له ټولو ملګرو خبرې د خدای په امان.